اسلام یوازینی غیر عیسوي دین دی چې په عیسی علیه السلام ایمان لري او د عقیدې برخه یې ګرځوي. چې کوم عیسوي د انجیل په یو آیت کې یو روښانه آیت ماته په ګوته کړه چیرې چې عیسی علیه السلام په خپله ویلي وي چې زه خدای یم او زما عبادت وکړئ، زه خپل سر په دار باندې کېدم او زه وایم چې زه عیسی کېږم. الله په قرآن کې فرمایي چې هغه نه دی وجلی شوی، هغه نه صلیب کړی شوی دی، بلکې هغه الله خپل طرف ته راپورته کړی دی. نو پوښتنه دا ده چې کله عیسی علیه السلام مړ شوی نه وي، هغه ژوندی دی، آیا هغه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه یو لوی پیغمبر نه دی؟ ټولو ته ماښام بخیر. زما نوم ریان موسی دی. د عقیدې له مخې عیسوي یم. زه د انجینرۍ محصل یم. ښاغلیه، زما پوښتنه دا ده، د اسلام له نظره د عیسی علیه السلام معجزاتو ترڅنګ زیږون غیر طبیعي و او هیڅکله مړ نه شو. د دې دپاسه هغه د قیامت په ورځ د دجال په ضد باندې به یو مهم رول لوبوي. ایا تاسو فکر نه کوئ چې د الله لخوا دا ورکړل شوي خاص امتیازونه هغه یوازې له یو پیغمبر څخه لوړوي؟ یعنې هغه بیا یو عام پیغمبر نه پاتې کیږي؟ رور ریان ډیره ښه پوښتنه وکړله. هغه وایي چې اسلام په دې باور لري چې عیسی علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم دواړه د خدای پیغمبران دي. خو کله چې تاسو د دې ژوند یو بل سره مقایسه کوئ، نو موږ پوهیږو چې عیسی علیه السلام هغه غیر طبیعي طریقې سره پیدا شوی و، په دې معنی چې هغه په معجزانه توګه باندې پیدا شوی و او بیا وروسته د دې نه هغه هیڅکله نه دی مړ شوی. نو آیا دا دواړه خاصیتونه هغه د محمد صلی الله علیه وسلم نه غوره کوي؟ ستاسو د پوښتنې ځواب ورکولو نه مخکې زه غواړم د ډېر روښانه کړم چې اسلام یوازینی غیر عیسوي دین دی چې په عیسی علیه السلام ایمان لري او د عقیدې برخه یې ګرځوي. موږ باور لرو چې هغه د الله سبحانه وتعالی د یو ستر استازو څخه و. موږ باور لرو چې عیسی مسیح علیه السلام چې ژباړه یې کرایسټ کیږي، موږ باور لرو چې هغه په معجزاتي تور باندې پیدا شوی و بغیر د نر د کومې مداخلې نه. موږ باور لرو چې هغه د خدای په اجازه خلکو ته ژوند ورکوه. موږ باور لرو چې هغه پیدایشي وړانده او دغه شانتې د برس ناروغان دا روغول. عیسویان او مسلمانان موږ یو ځای روان یو، خو د لارو د بدلیدلو ځای شته دی. د لارو بدلیدل دا دي چې ډېر عیسویان دا دعوه کوي چې عیسی علیه السلام ځان ته خدای ویلی دی او هغه خدای دی. که تاسو ووایئ چې عیسی غوره دی، یا تاسو دا دعوه کوئ چې هغه ځان ته خدای ویلی ځکه چې هغه په معجزاتي توګه باندې پیدا شوی و، پلار نه لري. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د آل عمران په سورت کې 3 نمبر سورت او په 950 نمبر آیت کې فرمایي چې الله سبحانه وتعالی په نیز د عیسی علیه السلام د مثال د آدم علیه السلام په څیر دی. هغه له خاورې جوړ شوی و او الله ورته ویل چې شا او هغه شو. که تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام خدای دی ځکه چې هغه پلار نه لري، په دې شرط کې د قرآن او ستاسو د انجیل له مخې آدم علیه السلام نه مور درلودله نه پلار. دا خو هغه بیا یو ډېر لوی خدای دی. نه په انجیل کې نه په قرآن کې الله تعالی فرمایلی دي چې که د یو کس پلار نه وي هغه لوی خدای کیږي. الله تر ټولو غوره تخلیق کوونکی دی. هغه غوښتل خلکو ته خپل قدرت ور وښیي. په عادي توګه یو انسان د مور او پلار څخه زیږیږي. هغه د آدم علیه السلام مثال درلود. هغه د پلار او مور د بغیر زیږېدلی و. تاسو ته بیبي حوا مثال لرئ چې الله ترې راضي و، هغه د ښځې نه بغیر هم پیدا شوی و. اوس وروستی مثال چې پاتې و هغه د یو داسې کس و چې هغې زیږون هغه د پلار نه بغیر شوی وي، کوم چې په عیسی علیه السلام باندې بیا پوره شو. ستاسو دوهمې پوښتنې ته راځم چې موږ مسلمانان باور لرو چې حتی انجیل هم وایي چې حضرت عیسی علیه السلام هغه مړ شوی نه دی. الله په قرآن کې په سورت نساء چې 4 نمبر سورت دی 150 نمبر او 158 نمبر آیت کې فرمایي چې هغه نه دی وجلی شوی، هغه نه صلیب کړی شوی دی، بلکې هغه الله خپل طرف ته راپورته کړی دی. نو پوښتنه دا ده چې کله عیسی علیه السلام مړ شوی نه وي، هغه ژوندی دی، آیا هغه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه یو لوی پیغمبر نه دی؟ ځواب دا دی وروره چې عیسی علیه السلام د الله سبحانه وتعالی یوازینی استازی و چې د هغې پیرویانو په غلطۍ سره دا فکر وکړ چې هغه د خدایۍ دعوه کړې ده. د الله سبحانه وتعالی هیڅ یو داسې پیغمبر نشته چې پیرویانو په غلطۍ سره د خدای ادعا ګڼلې وي، ځکه چې هغه یوازینی پیغمبر و چې هغې پیرویانو دا غلطي وکړله چې فکر یې کوو چې هغه یو خدای دی. الله سبحانه وتعالی هغه ژوندی پورته کړ ترڅو په خپل دوم راتګ کې هغه د خلکو ته دا ګواهي ورکړي چې هغه هیڅکله د خدای ادعا نه ده کړې. دا هغه څه دي چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورت مائده سورت 5 نمبر سورت دی 114 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي چې خپل دوهم راتګ کې به الله سبحانه وتعالی ته وایي چې ته زما شاهد اوسه. ما هیڅکله دوی ته نه دی ویلي چې زما عبادت وکړئ، بلکې دوی ته مې ویلي دي چې د الله عبادت وکړئ.
څوک چې زما رب دی او ستاسو رب دی. همدا خبره په قرآن کې ذکر شوې ده. ای مالکه آیا موږ ستا په نوم عجایب او معجزې نه دي کړي؟ هغه به وایي ای بدکاره خلکو زه تاسو نه پیژنم، له دې ځای لاړ شئ. نو الله سبحانه وتعالی لوی خدای عیسی مسیح علیه السلام ژوندی پورته کړی دی، ځکه چې په خپل دویم راتګ کې به هغه هیڅ نوی پیغام ور نه کړي، ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه اخرنی استازی و، کوم چې په قرآن کې د احزاب په صورت کې چې 3 نمبر صورت دی 40 نمبر آیت کې ذکر شوی دی چې د هغې وروستو او د قرآن له نازلېدلو وروستو د اسلام په دین کې هیڅ نوې خبرې نشي زیاتېدلی او نه ترې کمېدلی شي. هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم د امتي په توګه باندې راشي. هغه به د دې لپاره نه راځي چې کوم نوې لارښوونه وکړي، یوازې دې لپاره چې پیرویانو ته دا شهادت ورکړي چې هغه هیڅکله د خدای دعوه نه ده کړې، هغه د الله سبحانه وتعالی یو استازی و. نو یوازې دې دپاره به هغه راځي. نو د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ لوی فرق هغه دا دی چې ډېر عیسویان فکر کوي چې عیسی علیه السلام د خدایي دعوه کړې ده. په حقیقت کې که تاسو انجیل ولولئ، په ټول انجیل کې یو روښانه بیان هم نشته دی چې عیسی مسیح علیه السلام په خپله ویلي وي چې زه خدای یم، زما اطاعت وکړئ، زما عبادت وکړئ. که کوم عیسوي د انجیل په یو آیت کې یو روښانه آیت ماته په ګوته کړه چیرې چې عیسی علیه السلام په خپله ویلي وي، یو واضح بیان یې ورکړی وي. که چیرې عیسی علیه السلام په خپله ویلي وي چې زه خدای یم او زما عبادت وکړئ، زه د نورو مسلمانانو ورونو د خوا نه غږېږم، زه خپل سر په دار باندې کېدم او زه وایم چې زه عیسی کېږم. بیا په حقیقت کې که تاسو انجیل ولولئ، عیسی مسیح علیه السلام په خپله ویلي دي. دا د یوحنا انجیل 14 نمبر سپرکې 28 نمبر آیت کې ذکر شوی دی چې عیسی مسیح علیه السلام ویلي دي چې زما پلار زما څخه لوی دی، یعنی الله زما څخه لوی دی. د یوحنا انجیل 10 نمبر سپرکې 9 نمبر آیت کې زما پلار له ټولو څخه لوی دی، یعنی زما الله له ټولو څخه لوی دی. د مطرح په انجیل 12 نمبر سپرکې 28 نمبر آیت کې راغلی دی چې زه د خدای په روح سره شیطان وباسم. د لوقا انجیل 11 نمبر سپرکې 20 آیت کې راغلی دی چې زه د خدای په ګوته شیطان وباسم. د یوحنا په انجیل 15 نمبر سپرکې 10 نمبر آیت کې زه خپله هیڅ څه نشم کولی، لکه څنګه چې اورم قضاوت کوم او زما قضاوت سم دی، ځکه چې زه خپله خوښه نه بلکې د خپل پلار خوښه غواړم، یعنی د الله تعالی خوښه غواړم. هر څوک چې وایي چې زه خپله خوښه نه غواړم بلکې د لوی خدای خوښه غواړم، هغه مسلمان دی. نو انجیل وایي چې عیسی علیه السلام دا یو مسلمان و، هغه هیڅکله د خدای دعوه نه ده کړې. او دا د اعمالو په کتاب کې 2 نمبر سپرکې 20 نمبر آیت کې دا په روښانه طریقې سره ذکر شوی دی، کوم کې چې وایي چې ای د اسرائیل خلکو دې ته غوږ شئ، د ناصري عیسی یو داسې سړی دی چې خدای ستاسو په منځ کې د عجایبو معجزو او نهو په واسطه تایید کړی دی چې خدای د هغه په واسطه ترسره کړی دی او تاسو دې ته شاهدان یاست. نو عیسی علیه السلام هیڅکله د خدایي دعوه نه ده کړې، بلکې هغه د الله سبحانه وتعالی یو سترو استازو څخه و. نو وروره آیا تاسو قانع شوئ چې عیسی علیه السلام خدای نه دی؟ ما ونه ویل چې عیسی علیه السلام خدای دی. ما ونه ویل د دې له مخې د هغه مقام څه دی. ما هیڅکله نه دی ویلي چې تاسو وویل چې عیسی علیه السلام خدای دی. زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې آیا تاسو قانع شوئ چې عیسی علیه السلام خدای نه دی؟ هو زه په دې قانع یم، خو زه غواړم چې په اسلام کې د هغې مقام روښانه کړم. وروره د ځواب ورکولو د مخه آیا ما تاسو ته ونه ویل چې هغه باور درلوده چې هغه د خدای د یو سترو استازو څخه و؟ یو مسلمان هیڅکله مسلمان نشي کېدلی چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان ونه لري. موږ باور لرو چې هغه د خدای د یو سترو استازو څخه و او هغه خدای نه و. نو آیا تاسو باور لرئ چې عیسی علیه السلام خدای نه دی؟ آیا تاسو باور لرئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدای استازی دی؟ زه باور لرم چې عیسی علیه السلام د یو پیغمبر په توګه د یو پیغمبر څخه ډېر و. دا هغه خدای نه جوړوي، خو د هغه مقام نامعلومه دی. د هغه دقیق مقام څه دی؟ هغه یو استازی، یو پیغمبر دی، خو هغه د پیغمبر کېدو وړ نه دی، ځکه چې هغه په غیر طبیعي زیږون، غیر طبیعي مرګ او د قیامت ورځ باندې راتلونکی لري. وروره آیا تاسو زما ځواب واورېده؟ که تاسو دا دعوه کوئ چې هغه له پیغمبر څخه یو څه ډېر دی ځکه چې هغه په غیر طبیعي باندې زېږېدلی دی، هغه د پلار نه بغیر پیدا شوی دی، نو آدم علیه السلام خو بیا ډېر لوی دی، هغه په غیر طبیعي طریقې سره پیدا شوی و، هغه مور او پلار دواړه نه و. دا د آدم علیه السلام د پیرویانو ترمنځ هیڅ غلط فهمي نه وه چې هغه د خدایي دعوه کړې وه. د عیسویانو د پیرویانو ترمنځ دا غلط فهمي شته دی چې دوی دا دعوه کوي چې هغه د خدایي دعوه کړې وه. دا هغه وجه ده چې الله بیا هغه ژوندی وساته او عیسی مسیح علیه السلام ویلی دی. دا د یوحنا انجیل په 14 نمبر سپرکې 12 نه واخله تر 14 نمبر آیتونو کې ذکر شوي دي. زه تاسو ته د ویلو لپاره ډېر څه لرم، خو تاسو اوس د هغې د زغملو توان نه لرئ، ځکه چې کله د حق روح راشي هغه به تاسو ټولو ته حقیقت لارښوونه وکړي، هغه به له خپل ځان خبرې ونه کړي، هر څه چې واوري هغه به وایي، هغه به زما ستاینه کوي. یعنی دینه محمد صلی الله علیه وسلم دلته مراد دی. دوست دا پیشنګویي د محمد صلی الله علیه وسلم نه بغیر بل هیڅ چاته اشاره نه کوي. نو که تاسو یو ښه عیسوي یاستئ، که تاسو یو داسې کس یاستئ چې په عیسی مسیح علیه السلام باندې باور لري، که تاسو د هغې په تعلیماتو باندې باور لرئ،
نو تاسو باید په دې هم باور وکړئ چې بل څوک باید راشي. نو دا هغه وجه ده چې زه وایم که تاسو په عیسی علیه السلام باندې رښتینی ایمان لرئ نو تاسو باید په پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ایمان ولرئ. که نه نو تاسو رښتینی مؤمن نه یاستئ. نو آیا تاسو په پیغمبر عیسی باندې باور لرئ؟ هو. آیا تاسو د یوحنا انجیل 14 نمبر څپرکي 12 نه واخله 16 نمبر آیتونو باندې باور لرئ چې هغه د راتلونکي پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په اړه خبرې کوي؟ آیا تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باور لرئ؟ زه اوس تفسیره نشم کولی. نو زه له تاسو هیله کوم چې په خپل انجیل کې تاسو نور تحقیق وکړئ او تاسو کولی شئ زما ویډیو کیسټ وګورئ د اسلام او عیسویت ترمنځ ورته والی. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله